السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو محترم ورور پوښتنه کړې ده چې د ښځې فرض مچول دا څنګه دي. محترمه فقهاو شریعت د نکاح خپل آداب ایښي دي د جمعه، نو وایي ځکه ادب دا دی سړی د ښځې فرض ته نه وګوري، که روا دی خو ادب دا دی چې نه ورته وګوري. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي تاسې چې کوم وخت هم بسترې کوئ نو تاسې داسې لڅ مه کېږئ، یعنې ټول مه لڅېږئ. حدیث ابن ماجه جلد اول صفحه 619 کې روایت کړی دی، او دغه رنګه مصباح الزجاجه جلد اول صفحه 310. او دغه رنګه عایشه رضی الله عنها وایي ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرض نه دي لیدلي، نه ده زما فرض لیدلي دي. نو دغه ټولو څخه ادب هم دا دی چې باید سړی د ښځې فرض نه مچ کړي. د موسوعة الفقهیه هغو صرف د حنابلهو د امام احمد بن حنبل د مذهب یې رااخیستی دی چې هغه وایي په حالت جمعه کې مچول پروا نه لري، وروسته مکروه دی. دا د حنابلهو مذهب دی، خو زموږ مذهب په دغه کې ساکت دی. خو موسوعة الفقهیه جلد 22 صفحه 1 مبحث الفرج، او احسن الفتاوى جلد اتم صفحه 45 کتاب الحجر والاباحه، هغه وایي چې په عالمګیري کې چې یو ذکر شته چې وایي که نارینه خپل ذکر د ښځې په خوله کې ورکړي، یا نو چا ویلي دي چې دا مکروه دي، چا ویلي چې دا نه دي مکروه. فتاوی هندیه جلد 5 صفحه 302. خدای وایي مولانا مفتی رشید احمد رحمت الله وایي اقولو زه وایم وایي دلته چې دا د اباحت خول راغلی دی دا مجهول دی، منکر دی او مردود دی شرعا و عقلا. نو د انسان ژبه او د انسان خوله هغه د دې دپاره ده چې خوراک په وکړي او تکلم په وکړي، خبرې په وکړي، ذکر په وکړي، د دې دپاره نه ده چې هغه دغه بد مواضع مچ کړي. دغه ځایونه خو صرف مواضع د خلقت دي، د انسان د پیدایښت ځایونه دي چې انسان د تناسل ځایونه دي. نو دغه د حیوان ناتو پر طریقه باندې باید سړی دا جمعوي نه وکړي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وایي شرط الاسلام دا روایت رااخیستی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د حیوانات پر څنډ جمعه مه کوئ. حیواناتو کې دغه نه دی معلوم بارک کې مچول سره کول کې لڅ پټ فرق نه ورکړي، باید انسان مستور وي. او خوله هغه معظم دغه دی چې توحید اواز ته راوځي او کلام الله تر خوله راوځي. نو داسې پاکه معصومه خوله بیا په دې موضوع باندې خرابول دا د شریعت څخه ډېره لرې خبره ده. نو د پوښتنه دا کړې وه چې دا ګناه کبیره ده که صغیره ده. نو محترمه په دې کې خو هغه فقها ساکت دي چې کبیره ده که صغیره ده، خو لیکن ناوړ عمل دی باید انسان یې نه وکړي. د خپلې ژبې او د خپلې خولې شرافت باید انسان وساتي. نور شریعت موږ ته هغه څه روا کړي دي چې په هغه کې د انسان هغه تاوان نه وي، خو لیکن په دې کې طبیعي لحاظ باندې چې وکتل سي هم جراثیم او میکروب تولیدیږي له دې لارو څخه، ځکه دا هغه لار ده چې په هغه باندې 30 کنټې مرداري راوځي، او بیا هغه ځای دی چې د انسان په بدن کې چې مردار ځای دی هغه په ننوځي. نو ته هغه معصوم پاک خوله څنګه په دغه ځای باندې مرداروي او خرابوي؟ نو په دې شیانو کې باید احتیاط وکړي. خو چې پوښتنه سوې ده ډېره ښه پوښتنه سوې ده، ځکه موږ یې هم په ویلو باندې که څه ستونزه وه، لیکن په دین کې شرم نشته. په دین کې باید سړی شرم نه وکړي، په دین کې شرم بې حیاګلوي ده. نو الله جل جلاله دې تاسو توفیق درکړي چې هغه په دین کې شرم نه وکړي، چې کوم څه مو نه زده هغه پوښتنه وکړي، او الله دې موږ توفیق راکړي. واقعیت بعضې د مسایلې زه یقیني چې غر پر راپرېږدي دونه به ثقل و دروندوالی نه کړي پیدا را باندې، لکه هغه یو مسله چې اوس لکه دغه مسله چې زه بیانوم یقیني تعبیر یې نسم کولی، ناوله دومره راته ښکاري. نو دا چې شریعت مکلفه کړي یو دروازه مو عوامو ته خلاصه کړې ده، بیا مجبور یو که بېادبي نه ده، عین ادب د دین رسول. کې بعضې خلک بېادبي احساسي، نو هغه د بېادبي نه احساسي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.